is معنا دی یا دا. is سمانا دی یا دا. مثال هغه یو ډاکټر دی. he is a doctor. he is a doctor. هغه په کور کې دی. he is at home. صحیح ده. او دا لپاره she is a doctor. هغه یوه ډاکټره ده. او she is at home. هغه په کور کې ده. صحیح ده. ام معنا یم. ام سمانا یم. مثال I am a teacher. زه یو معلم یا یو ښوونکی یم. I am a driver. زه یو موټر چلوونکی یم. I am a boy. زه یو هلک یم. صحیح ده. R معنا یو یا دی. صحیح ده. مثال we are in the class. مونږ په صنف کې یو. they are in the class. هغوی په صنف کې دي. we are students. مونږه شاګردان یو. they are doctors. هغوی ډاکټران دي. صحیح ده. was معنا وم یا وو یا وا. صحیح ده. یعنی is MR مونږ په حال کې استعمالو، پریزنټ کې استعمالو. was مونږه په تیره زمانه کې او ور مونږه په تیره زمانه کې. صحیح ده. لکه زه ویمه چې he was at home. هغه په کور کې وو. لکه he is at home. هغه په کور کې دی. هغه په کور کې وو. he was at home یعنی وو. she was in the class. هغه په صنف کې وه. I was at home. زه په کور کې وم. نو was مطلب وم یا وو یا وا او په تیره زمانه کې. were مطلب وو یا ول. مثال we were at school. مونږه په ښوونځي کې وو. they were at home. هغوی په کور کې ول. has معنا لرل. has مونږه د ملکیت دپاره استعمالو. خو یاد ساته has مونږه د he she it او واحد نوم سره استعمالو یعنی یو نوم سره. صحیح ده. مثال هغه لري یو موټر. he has a car. he has a car. هغه لري یو موبایل. she has a phone. she has a phone. احمد لري یو صنف. احمد has a class. احمد has a class. صحیح ده. نو has مونږه د he she it او مفرد یعنی واحد نوم سره استعمالو. صحیح ده. have معنا لرل. صحیح ده. او دا هم ملکیت خی. خو have مونږه د I you we they سره استعمالو. صحیح ده. مثال I have a car. زه لرم یو موټر. you have a beautiful house. ته لري یو ښایسته کور. they have a lot of pens. هغوی لري ډیر قلمونه. we have 2 classes. مونږ لرو 2 صنفونه. صحیح ده. had هم ملکیت د پار راځي خو had مونږه په تیره زمانه کې استعمالو یعنی لرلو. had مطلب لرلو. صحیح ده. او had مونږه د ټول سبجیکټ سره استعمالو. he she it I you we they احمد محمود یو نومي 2 3 چې څومره وي. صحیح ده. خو had مطلب لرلو. مثال ما یو ښایسته موټر لرلو. I had a beautiful car. I had a beautiful car. هغې iPhone 13 لرلو. she had iPhone 13. she had iPhone 13. صحیح ده. لپټاپ لرلو. I had a laptop. I had a laptop. صحیح ده. او یا زه یم چې مونږ پرون 2 صنفه لرودل. we had 2 classes yesterday. we had 2 classes yesterday. مونږ پرون 2 صنفه لرل. نو had مطلب لرلو. may مطلب شاید یا ممکنه ده. مثال زه ممکنه ده سبا راشم. I may come tomorrow. زه ممکنه ده سبا راشم. they may go. هغوی شاید لاړ شي. we may play a cricket match next Sunday. مونږه شاید راتلونکي یکشنبه کرکټ میچ وکړو. صحیح ده. can معنا کولی شم
کولی شو یا کولی شي. صحیح ده؟ مثال I can speak English. زه انګلیسي ویلی شم. She can play football. هغه فوټبال کولی شي. We can go. مونږه تللی شو. I can write fast. زه تیز لیکلی شم. صحیح ده؟ could. could مطلب کولی شو. could څه مطلب؟ کولی شو. مثال I could play cricket. ما کرکټ کولی شو. I can play cricket. زه کرکټ کولی شم. I could play cricket. ما کرکټ کولی شو. past او can present. could past قابلیت صلاحیت can present. صحیح ده؟ یا she can run fast. هغه تیزه منډه وهلی شي او که هغې تیزه منډه وهلی شوه she could run fast. she could run fast. صحیح ده؟ should. should مطلب پکار ده. should څه مطلب؟ پکار ده. مثال کله چې تاسو چاته مشوره نصیحت کوئ، لکه مثال زه تاته ویم چې تاله انګلیسي زده کول پکار ده. you should learn English. you should learn English. یا یو کس مریض دی او ته ورته چې تاله ډاکټر ته تلل پکار دي. you should go to the doctor. you should go to the doctor. تا ته ډاکټر ته تلل پکار دي. او یا ماله اوس کور ته تلل پکار دي. I should go home now. I should go home now. صحیح ده؟ ماله اوس کور ته تلل پکار دي. this. this مطلب دا خو یو. this مطلب مونږه هغه وخت استعمالو چې کله مونږ سره یو څه نږدې وي او یو وي. صحیح ده؟ مفرد وي، واحد وي او یو وي او نږدې وي. لکه مثال this is a book. دا یو کتاب دی. this is a boy. دا یو هلک دی. this is a class. دا یو صنف دی. نو this مونږ نږدې دپاره. that. that مطلب هغه یعنی لرې. that مونږ هغه وخت استعمالو چې کله مونږ نه یو څه لرې وي. مثال that is a door. هغه دروازه ده. that is a teacher. هغه یو ښوونکی دی. that is a book. هغه یو کتاب دی. یا that is a class. هغه یو صنف دی. نو this نږدې یو لپاره، that لرې یو لپاره. صحیح ده؟ these. these مطلب دا، خو these مونږه زیاتو لپاره استعمالو. this مونږ یو دپاره، these مونږ زیاتو. یعنی د this جمع مونږ سره these دی. دا یو کتاب دی. this is a book. دا کتابونه دي. these are books. these are books. صحیح ده؟ یا this is a teacher. دا یو ښوونکی دی او دا ښوونکي دي. these are teachers. these are teachers. دا ښوونکي دي. صحیح ده؟ ښه. those. those مطلب هغه. لکه that مطلب هغه، those مطلب هغه. that یو هغه او those زیات هغه. صحیح ده؟ مثال هغه یو موټر دی. that is a car. that is a car. او چې وی هغه موټرې دي those are cars. those are cars. هغه موټرې دي. صحیح ده؟ beautiful. beautiful مطلب خیسته. beautiful څه معنی؟ خیسته. مثال this is a beautiful house. دا یو خیسته کور دی. صحیح ده؟ یا مثال you have a beautiful car. ته یو خیسته موټر لري. صحیح ده؟ go. go مطلب تلل. صحیح ده؟ مثال زه هره ورځ مکتب ته ځم. I go to school every day. I go to school every day. یا مونږه هره جمعه پارک ته ځو. We go to park every Friday. We go to park every Friday. مونږه هره جمعه پارک ته ځو. come. come مطلب راتلل. صحیح ده؟ مثال please come here. مهرباني وکړه دلته راشه. صحیح ده؟ یا they come to class every day. هغوی هره ورځ مکتب یا کلاس ته راځي. صحیح ده؟